څوارلسم نصیحت محمد رسول الله دا دی چې تاسو ښه اخلاق کوئ. ابو داود له حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه څخه یو حدیث را نقلوي. وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به د مؤمن په تله کې تر ښو اخلاقو هیڅ شی دروند نه وي او الله رب العزت له بدویونکي او بېځایه خبرو کوونکي خفه کیږي. نو که غواړي چې د آخرت په ورځ دې د اعمالو تله درنه وي نو ښه اخلاق غوره کړه. ډیر صابر اوسه، ډیر متحمل اوسه، ډیره په پاکه ژبه باندې، په عفیفه ژبه باندې په کورنۍ کې په ټولنه کې له خلکو سره خبرې کوه. همدارنګه ابو داود له حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه بل حدیث را نقلوي. فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویل تر ټولو ښه مؤمن هغه دی چې اخلاق یې تر ټولو غوره وي او په تاسې کې تر ټولو غوره هغه دی چې له خپلې کورنۍ سره غوره چلند کوي. نو که غواړې چې ځان نه کامل مؤمن او کامل مسلمان جوړ کړې د رسول الله دا نصیحت ومنه، ښه اخلاق انتخاب کړه. او همدارنګه رسول الله وایي چې په تاسو کې تر ټولو غوره هغه دی چې له خپلې کورنۍ سره ښه اخلاق کوي. وګوره چې ستا اخلاق د پلار سره څنګه دي، ستا اخلاق د خپلې مورجانې سره څنګه دي، ستا اخلاق د خپلو ورونو سره څنګه دي، ستا اخلاق د خپلو خویندو سره څنګه دي، ستا اخلاق د خپلې کورنۍ سره څنګه دي او ستا اخلاق په ټولنه کې څنګه دي. نو چې زما دا خبرې چې تاسو ته د رسول الله نصیحتونه اوروم، زما خویندې یم اوري، ورونه یم اوري، د خپلو اخلاقو ته په خپله متوجه شئ. که ښه اخلاق هم وي لا هم کوشش وکړئ چې ښه یې کړئ، او که اخلاق هم بد وي نو کوشش وکړئ